یو منټ افغانیانو یو منټ ویډیو پوره وګورئ. دا کم سیټ کې چې تاسو ته دا کومه ویډیو ښکاري دا کس د افغانستان سره تعلق لري چې دې ټیم کې دا په ایران کې څه کسان دي هغوی نیولی دی د پیسو دپاره د ده 7 میاشتې وشولې د ده ما ډېرې ویډیوګانې وکتلې. پښتون دی مسلمان دی $10,000 د ده نه غواړي په $10,000 کې دا قید کړی دی. وخي ټکوي روټۍ نه ورکوي ظلمونه پرې کوي. تاسو کې دومره مسلماني نشته په تاسو کې دومره د انسان قدر نشته دی چې تاسو د دپاره چانده وکړئ. $10,000 څه شی دی یاره په افغانستان کې مالداره خلک شته دی. $10,000 د لره ټول کې د خدای تعالی د رضا لپاره یې دله ولیږئ او د دې مسلمان د دې پښتون ژوند بچ کوئ دا را خلاص کوي. باقي پاتې ویډیو تاسو په خپله وګورئ چې په ده باندې څومره ظلم کېږي. که دغه وسم ورسره نه کېږي نو کم از کم ویډیو مخکې شیر کړئ چې داسې څوک راپاسي چې د دې مظلومه امداد وکړي چې دا رخلاص کړي د دې ظالمانو نه. ډېر غټ ظلم پې کېږي. لازمي ویډیو پوره وګورئ او مخکې خامخا شیر کړئ. ما د خلاص ویه ما د خلاص کړئ پلاره وروره نور خدای ته کافر یم رام به وکړې. ته ګوره زه دغسې لوست لغړ یم دغسې زولنې ویلې دغسې شهید ویلې ته لیونی شومه دغسې لوست لغړ کړی یم. کالي دی راچې کښلی دی شلوار دی راچې کښلی دی هر څه یې راچې وړی دی. سخت په ځور یم. له هرې خوا یو کار وکړئ په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن 10 کاله یې قسم ده که مې در پرېږدي والله په بالله که مړۍ راکوي والله په بالله که اوبه راکوي اوبه داسې راکوي چې مړ نه شم. دغه کوتو کې زه به ولیکم غټه د شویم په دیګچې کې یې خواته یي دا کت تاسې خپله وینئ دا دومره خزنده پراته دی په دې خزنده و کې زه شپې تېروم 6 واره یې وخوړلم. نور رحم وکړئ په ما باندې دغسې لوست لغړ یم ورته وګورئ په پښو کې مې دغسې زولنې دي هلې ورته ګورئ نمر کلپان دي ورته ګوره دا څو میاشتې کېږي په ما کې بندې سره دغسې وچ کلک شومه. رحم وکړئ که نه خدای تعالی مې دغه یې وچ کړ دغه سره راسئ یو لاره ورسره یوسئ پلاره د خدای او د قرآن په لحاظ ما ته نور در خلاص که زه ته نور تعامل نه لرم. مه پرېږدئ د ما په عیال باندې رحم وکړئ د ما باندې رحم وکړئ یو کار وکړئ نوره د زه تعامل نه لرم نور سخت په ځور یم ډېر په تکلیف یم چې هر څومره وخت کېږي زه یې راوړی یم ما مرد نه دی لیدلی یا په زړه لا ښه وم اوس لکه دوبی ده ولې ډېره ګرمې ده والله په بالله چینجې مې کړي که به مې نه یې کړي په رسول الله مې د قسم یې چینجې مې وکړو سخت په ځور یم والله په بالله په ځور یم شکنجه کوي مې وهي مې مړی نه یې اوبه نه یې سخت حالات دي شپه ورځ ما نه ده پېژندلې ناتې به لا نور څوړو سخت دي که نه یې اته ورته وایه ورته مړ یې کړئ تاسې او دی سره جوړ شئ. زه دغسې لوڅ لغړ لوڅ برمنډ یم ورته ګوره دغسې حال ده ورته وګورئ دا اوس یم په څه زاریو په څه وزر په څه پیاز مال هسې به یې فرض و مخکې ته دا کمیس کېدمه مه کوئ دا یې ډېر زاری مې ورته وکړې ته ولې ښه کنې دوی دغه فلم راشړه کوئ نور زه څه درته وایم ته رحم وکړئ را باندې پلار یې مور یې ورور یې مه کوئ دا زه ډېر په تکلیف یم ور دا څومره وخت کېږي زه لټېدلی نه یم بس دغه د وینې سر مې دا د چت رانیولی دا ملا مې ذریعه ده په پښو نه شم درېدلی
له پښو لوېدلی یم در بدره یم زه له ډېرو سخت ظالمانو سره سر یم څنګه چې ما څه ګناوې کړي دي الله پاک له ډېرو بدو ظالمانو سره سر کړی یم دلته مړ شمه قسم ده که غږ راکړي مړی نه راکوي اوبه نه راکوي دعا باید تهیه شمه دا د میاشتې دوه رکوتې ورته ایښي دغه بولو ته راکوي بولې کې کوم نو خپلو ځمکو هغه ورسره یي غټه د شویم په دیګچې کې یې داسې حال وي هغه ایمان اهلیت ده